الکو لاټینا د رمضان میاشت راله مینوالو ته به څه پیغام ورکوئ؟ توتي ګله مینوالو ته به زه دا پیغام ورکم چې رمضان المبارک میاشت کې عبادتونه کوئ او مونځونه پکې ډیر کوئ، ځکه چې د مونځ په بدله کې به تاته جنت میلاویږي. رښتیا خبره ده لاټینا. او بله دا چې رمضان المبارک کې زکاتونه او خیراتونه دا هم ډیر زیات کوئ، په دې په بدله الله جنت ورکوي. او بله دا چې غریبانو او مسکینانو سره پوره مدد وکړئ، او چې د چا د یو بل سره نه لګي نو مهرباني وکئ په دې رمضان مبارک میاشت کې روغه وکئ او یو بل معاف کئ، په دې به الله ستانه راضي شي، د روژې په بدله به تاته الله میلاویږي انشاءالله. بس دوستانو په اخره کې راته دا وایم چې په رمضان المبارک کې مونږه څنګه ویډیو رغو، تاسو پلیز کمنټس کې خپل رای راکئ.